زم په خپل وار سره ټولو راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. افغانستان ته راغلاست او ستاسو په راتګ باندې خوشحاله یو او دا واقعیت دی لکه څنګه چې مفتي صاحب محترم وفرمایل، یعنې موږ د خلکو هر څوک چې وطن ته راځي په هغه خوشحاله کېږو او دغه چې راغلي وو د وطن د وتلو هر څوک چې هر افغان د وطن راوځي یقیني په هغه خفه کېږو او موږ په دغه وجه د ټول ملګرو دغه هڅه وه چې موږ باید داسې یو لار پرانیسو چې هر څوک چې خپل وطن ته راځي هر افغان چې افغان وي هغه من حیث افغان یو داسې دومره عقلمندۍ ولري چې دی خپل وطن ته په ازادانه توګه راسي یا واوسېږي او که وځي په ازادانه توګه ولاړ سي. دا زمینه باید موږ برابره کړو او الحمدلله څه ډېره ده په دې کې کار وسو، کمیسیون تشکیل سو، د امیرالمؤمنین صاحب د خوا څخه د هغه منظوري وسوله او په دې باندې تاکید وسو چې زمینه باید برابره شي. افغانان یو ور مخکې د دې کوشش کوي چې ونه وځي، بیا چې څوک ولاړ اول حالت خامخا نه معلومېدل چاته نه معلومېدل چې ته به پیښیږي. اوس چې حالات برقراره سو باید زمینه ورته برابره چې خلک خپل وطن ته راشي. نو خو تاسو ته خپله معلومه ده دغه 40 کاله د 40 کاله چې تېر سوي دي دغه انقلاب په افغانستان کې روان دی، هغه کومې دربدرۍ چې سوي دي یا کوم حالات چې سوي دي زموږ ستاسې په د هرې نګاه نه متضرر سوي د اندازه سړي ته لګېږي په ډېرو هېوادو په ډېر کې پرېږده دا نور هر څه چې راواخې زموږ ستاسې تقریبا د مملکت په حیث چې اوس واخې ډېر شاته تللي یو. موږ باید ډېر مخته وایو خو ما په دغه مشکلات په وجه باندې ډېر شاته تللي یو. بیا دا یو تجربه وسوه، دا هم یو وخت کله کله مشکلات ډېر وسي خو اخر دغه معلومه سي چېرې نو د حل لاره څه ده. نو اوس الحمدلله دغسې یو فرصت راغلی لکه تاسې خپله ګورئ چې یعنې ډېر غټ لاسته راوړنې موږ ته لرو. اول که دې ته وګورو تر څو پورې یو بهرنی قوت په افغانستان کې وي که ته هر څومره قوي هم سې خو هغه ستا دپاره تهدید دی، دا واقعیت دی او ستا د مختګ دپاره ستا ترقۍ دپاره یقیني هغه یو تهدید دی، هغه نشي کېدلی. موږ تاسې ولیدل یعنې هغه پیسې چې افغانستان ته راغلې په هغه باندې یو افغانستان نه چې نور ملکونه سره بجېدلی سو خو هېڅ ونه سوه. ګوره زموږ تاسې پر هغه حالت باندې پاتې یو چې تر څو پورې زموږ تاسې خپل یو ازادي و استقلال نه یې راغلی په وطن کې سړی حریت نه وي سړی ازاد ژوند نشي تېرولی. خو اوس دغسې وخت چې د دغه فرصت نه باید موږ تاسې استفاده وکړو، د دغه ویاړ سره